اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګی ټي وی ګرام وختونکو السلام علیکم زیم تاسو کوربه جنت ګل عادل سره د خپل مرګري نادر خان لاله تاسو سره په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. نن منګه د هریچند خاورې تراغلی یو دلته هر څو که څومره زبردست شاعران دي نو په هغه شاعرانو کې په هغه لیکوالانو کې یو خوږژبی شاعر یو ډیر ښه لیکوال خادم صاحب دی چې ډیر زبردست لیکوال دی ډیر ښه لیکوال دی. صرف د لیکوال یعنی د لیکلو په حواله سره نه بلکې د دې ترنم هم یو لاجواب ترنم دی. ډیرو مرګرو به اورېدلی مې ډیرو مرګرو به نه اورېدلی. نن موږ د هغوی خواړه راغلي یو نو انشاءالله د هغوی نه به ښایسته کلامونه مورو او د هغوی نه به ښایسته ترنم مورو. نو خادم شاه صاحب په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو جی. یا عادل صاحب ستاسو د راتګ ډېره مننه د نادر خان لالا دي چې په دومره سختو ورځو کې په دومره ناوزګاره ورځو کې تاسو دومره ټیم ویستو او موږ له ټیم راکړه جي. ډېره مننه م کوو ډېره شکریه. تاسو هم ډېره زیاته مننه. خادم شاه صاحب ملګري به غوږ وږي سترګې به وي چې ستاسو نه ښایسته غوندې کې کلامونه واورو موږ به هم ترې مزه واخلو هغوی به هم ترې مزه واخلي. ډېره مننه جي انشاءالله ولې نه د خیره. په مینه کې په ډېرو مرحلاتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم. په مینه کې په ډېرو مرحلاتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم. وای زیار پریدم خو مثالی را لراکا وای زیار پریدم خو مثالی را لراکا وای زیار پریدم خو مثالی را لراکا تشبیلی په ټولو کائناتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم. ستا چمکې د هر خوا راورېدل را باندې کاڼي ستا چمکې د هر خوا راورېدل را باندې کاڼي ستا چمکې د هر خوا راورېدل را باندې کاڼي په چم د خاپیروک په جناتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم. د هغه جبر خویا پرېښوستل به اعتراف وي د هغه جبر خویا پرېښوستل به اعتراف وي د هغه جبر خویا پرېښوستل به اعتراف وي قسم دی ورته ډېر په کنایاتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم. بس ماته پکې دا د ټولو ښکلې و خادمان بس ماته پکې دا د ټولو ښکلې و خادمان بس ماته پکې دا د ټولو ښکلې و خادمه په خیال ورته د مصر په بناتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه بس ماته پکې دا د ټولو ښکلې و خادمه بس ماته پکې دا د ټولو ښکلې و خادمه په خیال ورته د مصر په بناتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم. په مینه کې په ډېرو مرحلاتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم خاموش پکې په هر څنګه حالاتو باندې تیر شوم. ډېر خیر. تاسو غزل څو شعر دي چې ستا د یادونو سلسلې تیرې شوې ستا د یادونو سلسلې تیرې شوې په زړه مې سمې زلزلې تیرې شوې مننه. او د هجر تاو د سم خو نه دی د هجر
تا او د څه سم خو نه دی او د هر اندامه مې خولې تېرې شوې واه ډېر ښه مننه جي او بل شعر دی چې د ازل لیک پسې تر لرې لرې د ازل لیک پسې تر لرې لرې او د خپو مو ډېرې فاصلې تېرې واه شوې ډېر ښه مننه جي مننه جي مهرباني او زما او ستا د بېلېدو دپاره زما او ستا د بېلېدو دپاره او په منځ کې څومره بلا خولې تېرې شوې واه ډېر ښه جي ډېر ښایسته شاعر مننه دا جي. بیا ووایه جي ډېر مننه مزیدار جي. جي. زما او ستا د بېلېدو دپاره او په منځ کې څومره بلا خولې تېرې شوې واه او په دې لیلا خاوره بلا مجنونان ها؟ په دې لیلا خاوره بلا مجنونان شول شهیدان پې قافلې تېرې شوې واه ډېر ښه مننه جي. ډېر مزیدار او خادمه وي د کنایې په شکل خادمه وی د کنایې په شکل د صنم شونډو کې ګیلې تېرې شوې واه ډېر ښه خادم صاحب ډېر مزیدار بل غزل دی چې د اوږدو وادو د زار شم انتظار دې سړی وژني واه د واه اوږدو وادو د زار شم انتظار دې سړی وژني په پخو وادو چې خپېږدي دغه کار دې سړی وژني واه مننه ډېر جي. ښه د ښایست بلا دې واخلم سترګې بیا چې تورې نه کي د ښایست بلا دې واخلم سترګې بیا چې تورې نه کي کلیوال حسن کې ګرځه یار سنگار دې سړی وژني مننه جي. حسن کې ګرځا یار سنگار دې سړی وژني واه او بل شعر دی چې د انسان قتل حرام دی لږ په دې غور پکار دی د انسان قتل حرام دی لږ په دې غور پکار دی نه نه دا خبره نشته چې سرکار دې سړی وژني ډېر ښه مننه جي ډېر ښه مننه او بل شعر دی چې مین مرګ ته غاړې وځي خو د هجر توانې نه وي واه مین مرګ ته غاړې وځي خو د هجر توانې نه وي د جفا د زخرو ښه دی سم په دار دې سړی وژني واه مننه جي مننه او مین مرګ ته غاړې وځي خو د هجر توانې نه وي د جفا د زخرو ښه دی سم په دار دې سړی وژني او بل شعر دی چې خادم شاه خادم په خپله خپل قاتل د زړګي ماپ کړو خادم شاه خادم په خپله خپل قاتل د زړګي ماپ کړو مناسبه نه ده دا چې ګناهګار دې سړی وژني دا بل یو غزل دی چې جوړ کړی مصور څه په کمال دی ستا تصویر جوړ کړی مصور څه په کمال دی ستا تصویر ساتلی مې د ځان سره سنبال دی ستا تصویر مننه دا ټول حسن پرست یې ښه د زړه تابعداران دي دا ټول حسن پرست یې ښه د زړه تابعداران دي کمال او په رتبه کې سم دجال دی ستا تصویر مننه جي او وطن ستا تشبیه به په جنت سړي کوله واه وطنه ستا تشبیه به په جنت سړي کوله او حالاتو بدرنګ کړی تر څوم کال دی ستا تصویر ډېر ښه مننه جي او زه هسې تصور کې د جنت د حورو لاړم زه هسې تصور کې د جنت د حورو لاړم زه وایم که دا مې هغه خیال دی ستا تصویر مننه جي زه هسې تصور کې د جنت د حورو لاړم زه وایم که دا مې هغه خیال دی ستا تصویر او ته لاړل یادونه دې ما نه پرېږدي آرام ته ته لاړل یادونه دې ما نه پرېږدي آرام ته او مات کړی مې د اوښکو په شکال دی ستا تصویر مننه جي او آخري شعر دی چې خادمه زه پې غم غلطوم د هجر وخت کې خادمه زه پې غم غلطوم د هجر وخت کې او دا ځکه مې ټکوالی په دیوال دی ستا تصویر خادمه زه پې غم غلطوم د هجر وخت کې او دا ځکه مې ټکوالی په دیوال دی ستا تصویر ډېره مننه جي. ډېر ښه ډېر زبردست ګرانو اخوتونکو تاسو د خادم شاه خادم صاحب نه ډېر ښایسته خوندور شعرونه واورېدل موږ خو ترې مزه واخیسته انشاءالله چې تاسو به هم ترې مزه واخیستي نو انشاءالله په روان پروګرام کې به انشاءالله د یو نوي مېلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږو نو تر هغې دمه پورې خپل کوربه جنت ګل عادل او نادر خان لاله ورکړي اجازت د الله په امان